بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. عزتمندو دا وخت درګې پاټک کې ولاړ یو د جمعې ورځ د جمعې مانځنه بعد چې کوم زمونږ د نوجوانان راځي بر ملکند ته چکر ولا مونږ دغه چکرو خلاف نه یو دغه ټور خلاف نه یو خلاف صرف دغه خبرې یو چې یاره زمونږ د کم نوجوانان راځي اور سپیډینګ کوي او یا کوم عمر ماشومان دا غوي کارت هم نه وی جوړ شوی یا د چانه بایک راغستی وي او دغه تیزی کوي نو دغه سره ور سره هغه په خپل باندې خوشي خدای سره بل خاندان هم تباہ برباد کی نو د دوی د جمعې د ورځې دغه درو سلور منټو دغه خوشحالي دغه ګنټو د خوشحالي پردي کورونه کې چې د ټول مرغم جوړ کی راغلی یو دلته ملکن انتظامیه لګیا ده هغه ماشومان رانیسي چې کوم ماشومان چې دین او هغه سره لایسنس هم نه وي او بیا بالخصوص هغه ماشومان چې هغه نور سره شناختی کارت وي نور سره لایسنس وي نور سره هلمټ وي راغلی یو دغه پاټک کې ولاړ یو د ملکن لیویز دغه اهلکار لګیا دي کم عمر ماشومان چې وي هغه له چالان ورکی دغه والدین راغواړي دا وی چې کوم پوسټ کمانډر دی انچارج دی دا سره په دغه حواله باندې خبرې اترې کوم لکه ټي وي سره اوس عزتمندو دا وخت مونږ سره د انتظامی یو اهلکار ولاړ دی چې حیات نامه ده حیات به اداره تو وای تاسو چې کوم د اپریشن شروع کړی دی په دې کې تاسو څه قسمه کاروایی وکړل او څه قسمه مزید نور لګیایي بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټي وي ډیره شکریا ده کوم چې په دې دومره لنډ وخت کې مونږ لراله او دلته کې مونږ له ټایم راکو تاسو ډیره مننه مونږ راغلی د جناب ډیپټي کمشنر ملکن د اے سی صاحب درګه او ډبل اے صاحب درګه او د خپل انسپکټر افسر خان په حکم په هدایت باندې دلته راغلی وو د جمعې په ورځ چونکې اصل کې خلک زی برا ډیر زیات رش جوړیږي موټرسایکل والا نور د دې نه عام سیاح چې کوم دی هغوی ته ډیر زیات تکلیفي د دې په وجه باندې دا یو څوک ولمیلینګ کوي چا سره کاغذ نشته چا سره بالکل لکه مکمل خلکو هغه هر څه پرېښودي دي او راغلي دي داسې روان دي دې خلاف مونږ بھرپور کریک ډاون کړی دی او په دې کې مو کاروایي وکړې تقریبا 80 پورې دې کې مونږ خلک چالان کړه سمو بند کړه موټرسایکل مو ته امپاونډ کړی او دا چې څه ده مونږ ټول د ډي سي په هدایت باندې لګیا یو او مونږ خپله کاروایي به انشاءالله آینده دپاره هم دغه جاري ساتو او اوس مو به کوم بار په دې وخت کې برپور کاروایی وکړه آیت به اداره تو وایي یو ماشوم دغه ځای نه را روان وي دغه سره نه هلمټ وي دغه سره نه لایسنس وي نه ورسره شناختی کارت وي د هغوی سره بیا ستاسو رویې څنګه وي بس ماشوم خو اسیم ماشوم دی خو زمونږ د هغوی والدینو ته دا یو سوال کوو د سوال په طریقه ورته وایي ځکه چې دوی خو په خپله نه منې کوي خو بهرحال مونږ به ورته سوال وکړو چې یاره په د خپل ځان باندې په د خپلو بچو باندې دا رحم وکړي او لکه هر روزمره په حساب سره تاسو په خپله ښیي نه که نه دلته د دې ون ویلینګ د لاسه یا تیز رفتارۍ د لاسه یا د کم عمر ډرایوینګ د لاسه چې کوم دی ډېرې حادثې راځي په خپله دوی ته هم راځي او نور خلکو ته هم تکلیف وي دا د اوس زموږ د مخې په دې کې داسې قسمه حالات راله مونږ ولیده په خپله باندې په هغې کې مونږ خپله کاروایي م وکړو دا تقریبا د ډېر وخت نه داسې دا شروع ده په بار کې په څوک د دې هغه مخنیوي مونږ خو کوو خو لکه د دې والدینو له پکار چې دوی دغه وکړي مخنیوي وکړي نو مهرباني به یې باید به یو ماشوم سره کارت نه وي هغوی له تاسو د چالان تاسو څه ترتیب کوئ څه مطلب څنګه دغه کوئ بس چې کم ماشوم وي او کم عمره وي د هغه کارډ هم ني نور څه هم ني کاغذ ني او موټرسایکل د دې ناسې راشي د هغه نه مونږ موټرسایکل بیا امپاونډ کړو چې هغه ته بند کړو نو بیا د هغې والدین راوغواړو والدین کینو مونږ ورته سوال منت هم وکړو چې یاره دا ماشوم دی دله موټرسایکل دا د چلولو لایق نه دی د نه کارټ شته نه د عمر یې کم دی فلحال یار مهرباني وکړه په هغې پر دغه باندې ته مونږ موټرسایکل بند کړو خو بیا والدین راشي د هغې په وساطت سره مونږ هغه له چالان ورکړو او چالان بیا هغوی صاحب هغه فاین کړي او راشي او خپل موټرسایکل ورته بیا وایي اداره تو وایه په اخره کې زموږ د تحصیلي درګې عوامو له زموږ د تحصیلي درګې والدینو له بالخصوص څه پیغام ورکوي بس زما خو د درګې چې څومره زمونږ پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ده دې ټولو ته زما اپیل دی چې یاره کم از کم چې ستا یو ماشوم یو بچی د کور راوځي هغه ته دومره کم از کم د هغه دغه وکړه چې یاره دی په د ډرایوینګ په اصولو دی برابر دی نه دی ته دته لږ هدایت وکړه چې بچی ته بغیر د ضرورته چې کم دی موټرسایکل یا داسې بغیر ضرورته سفر باندې دله بغیر اړو اجازت نه ورکوي چې کم ورکوي نو کم از کم دوی ته د زما دا سوال دی منت دی چې یاره دا منې کې او چې د دې
جرم رقام وشي دا ډېر زیات مسلې دي د دې نه جوړېږي که نه. یو جهان مننه حیات بھائی ستاسو د ټیم راکول. عزتمندو دا و حیات بھائی د ټریفک اهلکارو د هغوی دغه خبرې تاسو واورېدې چې یاره ملکن مونږ د ټور خلاف نه یو، مونږ د چا د چکر خلاف نه یو، مونږ صرف د دې خلاف یو چې یاره کم عمره ماشوم چې دی هغه موټرسایکل چلی، مونږ د موټرسایکل د چلولو هم خلاف نه یو، خو چې مطلب دی اور سپیډینګ کوي، دی ون ویلینګ کوي. نو دغه والدینو ته هم زموږ درخواست دی چې دغه کم عمره ماشومان لا دغه موټرسایکل مه ورکوي، او بالخصوص زموږ د تحصیلي درجې چې څومره نوجوانان دي هغه د دغه موټرسایکلو د لاسه ډېر زیات لاړه لاسه کنډم شوله، چا چې دی لاس بیا کار نه کوي، د چا چې دی خپل کار نه کوي، د خپل ځانونه چې دی د خپل جسم دا ډېر زیات قیمتي دي. تر بل پروګرام پر خپل رب طب خان لور کې اجازه چرته چې هم یې خاده او باد اوسئ. الله پام.